د مالي حسابونو څلورم ډول ته سټیټمنټ اف اونرز اکویټي او یا هم د کاروبار د مالکانو د خپلنۍ پانګې صورت حساب ویل کیږي چې دغه مالي حساب ته په انګلیسي کې سټیټمنټ اف سټاک هولډرز اکویټي او یا هم سټیټمنټ اف چینجز ان سټاک هولډرز اکویټي او یا سټیټمنټ اف چینجز ان اونرز اکویټي ویل کیږي. خلاص دا چې دغه په یو شرکت یا تصدی یا بل اداره کې موږ ته دغه مربوطه ادارې یا شرکت هغه د کاروبار د مالکانو د خپلنۍ پانګې هغه مقدار بیا ښیي. نو اوس په دې باندې بحث کوو چې دغه سټیټمنټ اف اونرز اکویټي څه ته ویل کیږي. له دې څخه مراد هغه مالي حساب دی چې دا موږ ته په یوه ټاکلي تاریخ یا په یوه ټاکلې نیټه باندې په یو شرکت یا تصدی یا بل هر اداره کې هغه د کاروبار د مالک یا مالکانو یا شریکانو یا سهم لرونکو د خپلنۍ پانګې مقدار ښیي او همدغه رنګې په ټول د مالي کال کې چې دغه شرکت د مالکانو په خپلنۍ پانګه کې څومره تغییرات راغلي وي یعنې که په هغې کې زیاتوالی راغلی وي او یا کموالی راغلی وي نو دغه تغییرات هم موږ ته دغه سټیټمنټ اف اونرز اکویټي ښایي. موږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې کله یو کاروبار د لومړي ځل لپاره شروع کیږي نو که هغه یوازینی مالکیت کاروبار وي که تضامني شرکت وي او که سهامي شرکت وي نو دلته دغه د کاروبار مالک یا مالکان یا سهم لرونکي وخت په وخت کاروبار ته سرمایه راوړي او همدغه رنګې وخت په وخت د کاروبار څخه کیدای شي یو اندازه سرمایه واپس بیرته وباسي. نو دلته بیا دغه سټیټمنټ اف اونرز اکویټي یا د کاروبار د مالکانو د خپلنۍ پانګې حساب موږ ته دا ښایي چې په یو ټاکلې نیټه باندې د یو شرکت یا تصدی یا کاروبار د مالکانو د خپلنۍ پانګې مقدار څومره و. همدغه رنګه که چېرته موږ د یو مالي کال په اخره کې دغه مالي حساب ترتیب کړی وي نو په دغه روان یا تیر شوي مالي کال کې چې د خپلنۍ پانګې په مقدار کې هر څومره تغییرات رامنځته شوي وي هغه هم موږ ته په دغه مالي حساب کې تر سترګو کیږي. اوس کله چې موږ تاسې دغه سټیټمنټ اف اونرز اکویټي ترتیبوو نو دلته لکه ما چې مخکې عرض وکړه دا په یو ټاکلي تاریخ یا نیټه باندې ترتیبیږي. اوس که موږ فرض کوو چې د یو شرکت مالي کال د 2019 میلادي کال د جنوري په اول تاریخ شروع شوی او د دسمبر په 21 تاریخ باندې ختم شوی دی نو دلته موږ د مالي کال په اخره کې دغه د خپلنۍ پانګې حساب ترتیبوو. نو دلته بیا دغه د خپلنۍ پانګې په صورت حساب کې تر ټولو لومړی دا ذکر کیږي چې د کوم مالي کال په اخره کې دغه صورت حساب ترتیب شوی دی د هغې مالي کال په شروع کې په مربوطه شرکت یا تصدی کې د کاروبار د مالکانو د خپلنۍ پانګې مقدار څو. نو دلته لومړی ذکر کیږي چې اونرز اکویټي بیګیننګ بیلنس یعنی هغه د اړونده مالي کال په شروع کې په دغه شرکت یا اداره کې د کاروبار د مالک یا مالکانو د خپلنۍ پانګې مقدار څو. بیا طبعا دغه د تیر شوي مالي کال په جریان کې شاید د کاروبار مالک یا نورو مالکانو یا شریکانو یا سهم لرونکو دغه کاروبار ته د سرمایې په شکل نورې پیسې راوړې وي او یا کیدلی شي په دغه تیر شوي مالي کال کې له شرکت څخه یو څه سرمایه بیرته ویستلې وي نو طبعا د خپلنۍ پانګې په مقدار کې به تغییرات رامنځته کیږي. نو دا چې بیا د مالي کال په اخره کې په دغه شرکت کې د کاروبار د مالکانو د خپلنۍ پانګې مقدار څو دی هغه په دغه صورت حساب کې په اخره کې ذکر کیږي چې هغې ته اونرز اکویټي انډینګ بیلنس یا د مالي کال په اخره کې د کاروبار د مالکانو د خپلنۍ پانګې مقدار ویل کیږي. اوس موږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې په یو کاروبار یا شرکت یا تصدی کې دغه د کاروبار د مالکانو خپلنۍ پانګه دا کیدلی شي په دوه شکله وي چې یو ته کیپیټل سټاک یا سرمایه ویل کیږي او بل ته هم ریټین ارننګز یا پاتې شوې ګټه یا ناتوزیع شوې ګټه ویل کیږي. اوس په دې باندې بحث کوو چې کیپیټل سټاک څه معنی. اوس هر کله چې یو کاروبار د لومړي ځل لپاره شروع کیږي نو که هغه یوازینی مالکیت یا سول پروپرایټرشپ قسم کاروبار وي نو هغلته به د کاروبار مالک یو ټاکلي مقدار سرمایه د کاروبار ته راوړي وي چې همدغې ته بیا د دې کاروبار د مالک کیپیټل یا سرمایه ویل کیږي.
خو که چېرته کاروبار د تضامني شرکت یا پارټنرشپ په شکل باندې وي نو هغلته به په کاروبار کې 2 یا 2 شریکان وي نو هر کله چې هغوی کاروبار د لومړي ځل لپاره نوی شروع کوي نو هغوی به د سرمایې په شکل معلوم مقدار پیسې د کاروبار ته راوړي نو هغې ته بیا هغه د شرکت د شریکانو مشترکه خپلنۍ پانګه ویل کېږي چې دلته ذکر کېږي او که چېرته بیا کاروبار د سهامي شرکت یا کمپنۍ په شکل باندې وي نو دلته به طبعا د سهمونو د خرڅلاو له طریقه دغه شرکت ته د خپلنۍ پانګې یا سرمایې په شکل باندې پیسې راغلي وي نو دغه ټول دلته د کیپیټل سټاک تر کټګورۍ لاندې ذکر کیږي همدغه رنګې د کاروبار له پیل څخه وروسته بیا د کاروبار د توسعې او پراختیا لپاره هم کیدلی شي دغه د کاروبار مالک یا مالکان یا شریکان یا سهم لرونکي وخت په وخت نورې پیسې د کاروبار ته راوړي او همدارنګه کیدلی شي له دې شرکت یا کاروبار څخه وخت په وخت د کاروبار مالکان یا شریکان یا سهم لرونکي یو څه سرمایه واپس بیرته وباسي چې دا ټول بیا دغه د کیپیټل سټاک یا سرمایې په کټګورۍ کې ذکر کیږي ریټین ارننګز یا ناتوزیع شوې ګټه یا پاتې شوې ګټه په دې معنا سره چې کله یو کاروبار د مالي کال په اخره کې ګټه کړې وي نو اوس کیدلی شي دغه ګټه ټوله د کاروبار څخه وځي او یا دغه ګټه ټوله په کاروبار کې باقی پاتې شي او یا هم د دغې ټولې ګټې یوه برخه د کاروبار په شریکانو یا سهم لرونکو باندې وویشل شي او یوه برخه په کاروبار کې بیرته باقی پاتې شي نو دلته د ریټین ارننګ څخه مراد دا دی چې په یو مالي کال کې یو کاروبار هر څومره ګټه کړې وي او هغه د کاروبار په شریکانو یا سهم لرونکو باندې ویشل شوي نه وي بلکې هغه د کاروبار د توسعې او پراختیا او نورو هدفونو په خاطر باندې په کاروبار کې بیرته خوندي پاتې شوي وي نو هغې ته ریټین ارننګز یا پاتې شوې ګټه یا ناتوزیع شوې ګټه ویل کېږي چې دا هم د کاروبار د مالکانو د خپلنۍ پانګې یا اونرز اکویټي یوه برخه ده نو دلته کله چې موږ دغه د کاروبار د مالکانو د خپلنۍ پانګې حساب یا سټیټمنټ اف اونرز اکویټي ترتیبوو نو په دې کې باید دا ذکر شوي وي چې په دغه تیرو مالي کالونو کې چې دغه کاروبار هر څومره ګټه لاسته راوړې وه د هغې څومره برخه اوس هم د ناتوزیع شوې ګټې په شکل باندې په دې کاروبار کې باقي پاتې ده موږ تاسې خو په دې باندې بحث وکړو چې کیپیټل سټاک یا سرمایه څه معنا او همدارنګه ریټین ارننګز یا ناتوزیع شوې ګټه څه معنا اوس ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې په ټول د مالي کال کې په دغه خپلنۍ پانګه کې بنا په بعضې وجوهاتو باندې تغییرات او یا هم زیاتوالی او کموالی راځي اوس په کیپیټل سټاک کې هم کیدای شي تغییرات راشي او همدارنګه په ریټین ارننګز کې کیدای شي هم تغییرات رامنځته شي اوس کیپیټل سټاک یا سرمایه کې لومړی راځي بګیننګ بیلنس اف کیپیټل په دې معنی چې دغه د مالي کال په شروع کې په دغه شرکت کې هغه د کاروبار مالک یا مالکانو یا شریکانو څومره سرمایه درلوده نو هغې ته دغه د کاروبار د مالک یا مالکانو هغه د سرمایې مقدماتي برخه ویل کېږي یعنې دغه د مالي کال په شروع کې دغه د کاروبار مالکینو یا شریکانو څومره سرمایه په دې کاروبار کې لرله چې هغې ته وایي بګیننګ بیلنس اف کیپیټل اوس که دا چېرته سهامي شرکت وي نو هغلته به طبعا دوی پخوا سهمونه نشر کړي وي نو دا چې د یو مالي کال په شروع کې دوی څومره سهمونه نشر کړي وو او له هغې طریقې څومره سرمایه لاسته راوړې وه نو همغه به بګیننګ بیلنس اف کیپیټل شي د ده نه راپدې خوا بیا په دغه تیر مالي کال کې چې دغه د کاروبار مالک یا مالکانو یا شریکانو نوره څومره سرمایه د کاروبار ته راوړې وي هغې ته اډیشنل پیډ ان کیپیټل ویل کېږي اوس که چېرته دا سهامي شرکت یا کمپني وي نو هغلته کیدای شي دغه کمپنۍ په دغه تیر مالي کال کې نور سهمونه خرڅلاو ته وړاندې کړي وي نو له هغې طریقې چې هر څومره سرمایه ترلاسه کړي وي هغه دلته بیا ذکر کېږي همدارنګه موږ تاسې بیا لرو کیپیټل ویدران یا دغه د مالي کال په جریان کې د کاروبار د مالکانو لخوا ویستل شوې پانګه په دې معنی چې کله کله کیدلی شي د یو کاروبار مالک یا مالکان یا شریکان د اړتیا په وخت کې د یو کاروبار څخه یو اندازه خپلنۍ پانګه واپس بیرته وباسي چې په دې سره د کاروبار د مالکانو سرمایه یا خپلنۍ پانګه کې به خامخا کموالی رامنځته کیږي
اوس که دا یوازینی مالکیت کاروبار وي او د کاروبار مالک د یو مالي کال په جریان کې د کاروبار څخه یو څه پیسې ایستلې وي نو دلته باید ذکر شي چې په دغه تیر مالي کال کې د کاروبار مالک څومره سرمایه له کاروبار څخه ویستې وه. که د کاروبار دغه شکل پارټنرشپ یا تضامني شرکت وي نو دلته به دوه یا څو شریکان په دې شرکت کې وي. دلته بیا ګورو چې په دغه تیر مالي کال کې دغه ټولو شریکانو یا د هغوی څخه ځینو شریکانو څومره سرمایه له کاروبار څخه ویستلې وه نو دلته باید دا ذکر شي. او همدارنګه کیدلی شي که دا چې د سهامي شرکت یا کارپوریشن یا کمپنی وي نو هغوی کیدلی شي دغه د خپلو نشر شوو سهمونو له جملې څخه یو اندازه سهمونه د پیسو مقابل کې بیرته اخیستې وي نو دلته هم په دغه شرکت کې هغه د سهمدارونکو خپلنۍ پانګه کې به خامخا کموالی رامنځته کیږي. نو دلته موږ ګورو چې په دغه ټول د مالي کال کې دغه د مالکانو سرمایه په لومړي سر کې څومره وه په دې کې څومره زیاتوالی راغلی او څومره ورنه واپس ویستې وه نو دلته په اخره کې موږ تاسې بیا هغه د سرمایې یا کیپیټل سټاک هغه انډینګ بیلنس یا وروستی مقدار ترلاسه کوو. همدغه رنګې په ریټین ارنینګز یا ناتوزیع شوې ګټه کې هم کیدلی شي په ټول د مالي کلونو کې وخت په وخت تغییرات رامنځته شي. اوس کله چې موږ د یو مالي کال په اخره کې دغه د خپلنۍ پانګې صورت حساب ترتیبوو نو اوس کیدای شي د هغې څخه په تیرو مالي کلونو کې هم دغه شرکت یو څه ګټه ترلاسه کړې وي او د هغې یوه برخه په شرکت کې له ځان سره باقي خوندي ساتلې وي. نو دلته موږ تاسې بیا ګورو چې کله موږ په دغه مربوطه مالي کال اخر کې دغه صورت حساب ترتیبوو نو دلته د دې مالي کال په شروع کې بیا د دغه شرکت هغه د ناتوزیع شوي ګټې مقدار څومره و نو چون دغه مالي کال د 2019 کال د جنوري په اول شروع شوی او د دسمبر په 1 ختم شوی دی نو دلته موږ ګورو چې دغه د 2019 میلادي کال د جنوري په اول تاریخ په دغه شرکت کې هغه د ناتوزیع شوي ګټې مقدار چې هغه پخوا دوی ګټلې وه په کاروبار کې پاتې کړې وه د هغې مقدار څو چې هغې ته ویل کېږي بیګیننګ بیلنس یا د مالي کال په شروع کې د ناتوزیع شوي ګټې مقدار. د دې ترڅنګ په دغه روان مربوطه مالي کال کې چې بیا دې شرکت د خالص ګټې په شکل باندې هر څومره پیسې ترلاسه کړي وي چې هغې ته نیټ پرافټ یا خالصه ګټه ویل کېږي دلته بیا هغه ذکر کېږي چې په دغه تیر مالي کال کې دې شرکت څومره خالصه ګټه ترلاسه کړې وه. د دې ترڅنګ چې بیا د هغې خالصې ګټې له جملې څخه دغه شرکت په شریکانو باندې د توزیع شوي ګټې په شکل یا د ډیویډنډ په شکل باندې څومره ګټه ویشلې وه هغه هم دلته باید ذکر شي. نو خلاص ده چې دلته په ریټین ارنینګز برخه کې موږ تاسې دغه درې عمده کټګورۍ لرو په دې معنی چې د مالي کال په شروع کې دغه د ناتوزیع شوي ګټې مقدار څومره و په دغه روان مالي کال کې څومره خالصه ګټه دې شرکت ترلاسه کړې او د مالي کال په جریان کې په اخره کې څومره ګټه په شریکانو باندې ویشلې ده چې د همدې ټولو څخه موږ تاسو بیا په اخره کې دغه د ناتوزیع شوي ګټې هغه نهایي مقدار یا وروستی مقدار یا بیلانس ترلاسه کیږي. اوس که موږ دغه یو ساده مثال په پام کې ونیسو نو که دغه موږ د یو شرکت د خپلنۍ پانګې صورت حساب یا سټیټمنټ اف اونرز اکویټي فرض کو نو دا موږ د 2019 میلادي کال د دسمبر په 11 تاریخ باندې ترتیب کړی دی. نو دغه د تیر مالي کال ټول هغه تغییرات د خپلنۍ پانګې په دې کې باید ذکر وي چې په دغه تیر مالي کال کې د خپلنۍ پانګې په مقدار کې څومره تغییرات رامنځته شوي دي. نو دلته طبعا لومړی دا ذکر کیږي چې دغه د مالي کال په شروع کې د خپلنۍ پانګې مقدار څومره نو موږ لیکو چې اونرز اکویټي بیګیننګ بیلنس یا د مالي کال په شروع کې هغه د کاروبار د مالکانو د خپلنۍ پانګې مقدار هغه فرض کو $4,00,000. نو اوس موږ تاسې چون دی کې دوه برخې لرو چې یو یې کیپیټل سټاک یا سرمایه ده او بل ریټین ارنینګز یا ناتوزیع شوې ګټه ده. نو په دغه دواړو کې موږ تاسې اوس تغییرات ګورو چې په هر یو کې څومره تغییرات رامنځته شوي دي. اوس که چېرته موږ فرض کو چې دغه کیپیټل سټاک یا سرمایه د دې مالي کال په شروع کې یعنی بیګیننګ بیلنس د هغې $3,00,000 او همدارنګه په دغه تیر مالي کال په جریان کې دغه د شرکت د شریکانو لخوا یا د کاروبار د مالک یا مالکانو لخوا نور سرمایه د کاروبار ته راوړل شوې وي نو هغه اډیشنل پیډ ان کیپیټل یعنی نور راوړل شوې سرمایه که د هغې مقدار 2 لکه فرض کو او همدارنګه
په دغه تیر مالی کال کې د شرکت یا کاروبار هغه شریکانو یا مالکانو یو څه سرمایه له کاروبار څخه ویستې وي چې هغې ته ویل کېږي کیپیټل ویدران. نو که هغه 1 لک فرض کو، نو دلته موږ تاسې اوس ګورو چې د مالی کال په شروع کې دا سرمایه 3 لکه وه، 2 لکه نوره ورته راغلي او 1 لک ورڅخه د کاروبار مالکانو ویستلې ده. نو اوس موږ ګورو چې د هغې هغه وروستی مقدار اینډینګ بیلانس څو دی. نو 3 لکه جمع 2 لکه 15 لکه او 15 لکه منفي 1 لک 4 لکه. په دې معنی چې د دغې مالي کال په اخره کې د دې کاروبار هغه د مالکینو سرمایه د هغې ټول مقدار 4 لکه ډالر شو. همدارنګه موږ اوس فرض کو چې د دې مالي کال په شروع کې د ریټین ارننګز یا ناتوزیع شوي ګټې مقدار هغه 1 لک دی، یعنی بیګیننګ بیلنس 1 لک. دا په دې معنی چې د 2019 مالي کال څخه مخکې چې کله 2013 مالي کال ختمېده او هغلته د کاروبار ګټه کړې وه، هغه ټوله ګټې په شریکانو باندې ویشلې نه وه، بلکې د هغې څخه 1 لک ډالر د ناتوزیع شوي ګټې په شکل له ځان سره ساتلي وو. نو طبعا د 2019 میلادي کال د دې مالي کال په شروع کې به د دغې ناتوزیع شوي ګټې هغه لومړنی مقدار یا بیګیننګ بیلنس 1 لک ډالر وي. بیا ګورو چې په دغه 2019 مالی کال کې دې شرکت څومره خالصه ګټه ترلاسه کړې. نو که موږ فرض کړو چې د هغې نیټ پرافیټ یا خالصې ګټې مقدار 15 لکه ډالر دی، او بیا ګورو چې دغه د 2019 مالی کال په اخره کې دغه شرکت په شریکانو یا سهامدارونکو باندې د توزیع شوي ګټې په شکل یا د ډیویډنډ په شکل باندې څومره ګټه ویشلې ده. نو که د هغې مقدار 1 لک فرض کړو، نو اوس موږ ګورو چې موږ د مالي کال په اخره کې د ناتوزیع شوي ګټې څومره مقدار لرو. نو دا چې د دې مقدماتي مقدار 1 لک ډالر او د دې مالي کال خالصه ګټه 15 لکه وه، نو 15 لکه او 1 لک 4 لکه، او په دغه مالي کال کې 1 لک په سهامدارونکو باندې د توزیع شوي ګټې په شکل ویشلې ده، نو 4 لکه منفي 1 لک 15 لکه کېږي. نو دلته اوس موږ ته په دې مثال کې معلومیږي چې دلته چون د دغه شرکت د مالکانو د خپلنۍ پانګې دغه 2 برخو کې سرمایه نهایي مقدار 4 لکه دی، د ناتوزیع شوي ګټې وروستی مقدار 15 لکه دی. نو چې موږ کله دا 4 لکه او 15 لکه جمع کو، هغه به 9 لکه شي، او همدغه بعد 2019 مالی کال په اخره کې په دغه شرکت کې د کاروبار د مالکانو د خپلنۍ پانګې مجموعي مقدار شي چې هغه اونرز اکویټي اینډینګ بیلنس دی چې دا 9 لکه ډالر دی. اوس کله چې موږ د دغه مالی کال په اخره کې بیلانس شیټ یا بیلانس پاڼه ترتیبوو، نو دغه د خپلنۍ پانګې دغه ارقام د دې څخه موږ هغلته بیا انتقالوو. اوس که موږ د همدې مربوطه شرکت هغه د بیلانس شیټ دا فرض کو، نو دلته موږ ګورو چې دغه د اونرز اکویټي یا خپلنۍ پانګې په بخش کې موږ هغه کیپیټل سټاک یا سرمایه هم لرو او ریټین ارننګز یا ناتوزیع شوي ګټه هم لرو، چې دلته موږ تاسې په دغه تیر سلاید کې پې بحث وکړو چې هغه د سرمایې نهایي مقدار 4 لکه، د ناتوزیع شوي ګټې نهایي مقدار 15 لکه. نو دلته په بیلانس شیټ کې دا دواړه ذکر کیږي چې هغه د سرمایې وروستی مقدار 4 لکه، د ناتوزیع شوي ګټې وروستی مقدار 15 لکه دی، او چې دا دواړه موږ کله جمع کړو، نو هغه د کاروبار د مالکینو د خپلنۍ پانګې مجموعي مقدار ورڅخه ترلاسه کیږي چې هغه ټوټل اونرز اکویټي یا مجموعي خپلنۍ پانګه ده، او هغه 9 لکه ډالر ده. نو په دغه شکل موږ تاسې کولی شو چې د مالی کال په اخره کې او یا بل هر وخت کې چې زموږ ستاسې اړتیا یا ضرورت وي، نو موږ د یو کاروبار د مالکینو د خپلنۍ پانګې صورت حساب یا سټیټمنټ اف اونرز اکویټي ترتیبولی شو. د نن درس همدومره. تاسې کولی شئ خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره شریک کړئ. مننه.